شئ د امریکا غږ دی وی هلو وی خبرونه کې تاسو قربانه منظر شهید تاسو ته هر کله وایم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله د پرون غرمې راهسي د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د افغان طالبانو د عسکرو تر نښتې وروسته نن په دویمه ورځ هم تړلې پرته ده د دواړو خواو چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د سپټمبر په شپږمه طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل نو نښته پیل شوله او پکې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه ډېر معلومات مخې ته نه دي راغلي د خیبر انتظامیه چارواکي وایي چې نښته تر شاوخوا 2 ساعتونو پورې روانه وه چې پکې د FC ځواک یو سرتیری ژوبل شوی دی او هلته ولاړ ګاډي او ودانۍ په مرمیو لګېدلې دي ورته زیانونه هم اوښتي دي دا مهال په تورخم کې د ګمرک دفترونه تړلي دي دوه اړخیزه سوداګري درېدلې ده او د دواړو خواو ته په مالونو بار سلګونه ګاډي ولاړ دي په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نورو تجارتي لارو بندېده دواړو خواو ته په کاروبار او خلکو څومره اغیزې کوي هیله ده د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ دیوه سره اوسئ موږ خبريال فرید شنواری تورخم ته تللی و هلته د ځینو مسافرونو سره خبرې کړې دي راځئ چې دا په ګډه سره واورو او بیا به بحث ته دوام ورکوو زما نوم خوشحال دی زه د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ یم دا وخت لوړګي بازار کې یم او روان یم تورخم ته خو ګیټ بند دی او په دې وجه باندې دلته ایسار شوم او ډېر بد وضعیت کې و دې ځای کې نو مشکل دی او دعا کوو چې زر حل شي او واپس زما پېښور ته دلته چې دی حالت صحیح نه دي واپس پېښور ته زما ډېر زیات مشکل سره مخ شي دلته ډېر زیات نور خلک ما غوندې ایسار دي ټول مریضان دي چا څوک خپله مریضان دي او چا نور مریضان راوستي دي زه د باشا مینې اوسېدونکی حاجي تیل محمد یم او په باشا مینې بازار کې ما د چپړ دوکان دی او ما سره یو چوټه ماشوم په دوکان کې او سوزیم له وخته کور ته روانېدو په دې وخت کې ډز جوړ شو او ډېر زیات تکلیف سره مسافر هم تکلیف سره شو مونږ هم تکلیف سره شو بیا جون کې چې کور ته ورسېدم نو ماشومان منډه راوړل چې بابا چې شو ما ته پته نشته ډزې شروع دي په دې کې مونږ کور سره څنګ کې بل کور دی په دې کې ګولۍ ولوېده او لوګی جوړ شو بادشاه مې په کور کې ګولۍ ولوېده او یو لوګی جوړ شو خو دا وه چې دغه کور نه یو 15 ورځې مخکې کډه تللې وه او هغه ځای خالي پاتې و کوټې موټې ویب کې نو بس بیا هاي ناتار جوړ شو او هر سړي منډې والې موږ خپلې زنانه او ماشومان راوتښتولو او راغلو لنډي کوزل بازار له خو بلکې مسافرو ته بې انتهایي زیات تکلیف یې لاندې له هرې خبرې د تکلیف سره بیماران ډېر زیات وو داسې سپین ږیري بوډاګان ډېر زیات وو داسې خوار غریب خلک وو لوږې تندې سره خلک خدای کې نو که چاته اوبه نه میلاوېدې په لاره باندې ډېر غټ تکلیف وو نو فلالو لاره بنده او په موږ باندې دوایي مو واخېسته تکلیف هم درلوده اوس لاره بنده ده دغلته ناستو د خدای په هیلې باندې هېڅوک هم نه لرم غیر د الله د هیلې نه خو موږ دغه خواهش کوو چې دا لاره موږ ته خوشي شو موږ خپل وطن ته لاړ شو خپل کور زندګي ته لاړ شو موږ راغلي وو ډاکټر ته دا خپل فلج شوی ده دا قالب راته جوړ کړو دا هغه د خاطر اوس موږ تاسو نه یو خواهش کوو چې د خپل وطن ته موږ بېرته راواپس شو او لاره بنده دغلته ناسته سو په ډاک دا یو خطره ماشومان یو زما هېڅوک نشته دوی کمبختان او ماشومان بېګاره ایستل دلته ناست دي مونږ خو چې لاړو تورخم له داسې 12 بجو عمل به و په دې دوران کې زه خپله کسټم له تلم د ایکسپورټ څه مسله کې نو واپسۍ چې رالو نو سرکاري خلکو څه میټنګ هم و نو مونږ وایي چې دا میټنګ څه باره کې و امپورټ ایکسپورټ باره کې و څه خبرې اترې وې نو په دې دوران کې ډزې شروع شوې چې ډزې شروع شوې موږ خپله منډه پکې وکړه مطلب دا چې بیا دې نه 10 منټه 20 منټه پس پسې غټې ډزې شروع شوې بیا په دې کې ډېر زیات مسافر چې دا مطلب ورځ 2 ورځونه پراته وو هغه مسافر چې افغانستان ته سفر کاوه نو ډېر غټ مشکل سره مخ شو موږ د دواړو ملکونو دا سوال کوو چې بعضې وخت کې داسې هغه راځي نو لږ احتیاط پکار دی دا غټې مسلې چې دی کابل اسلام آباد له موړی دا ځای په ځای په خپلو ځایونو کې حل کوئ چې په مخ ته وړاندې موږ روزګارونه سره لاړ شي